بسم الله الرحمن الرحیم واتم الحج او پوره کړئ حج والعمرة او عمره لله د پاره د الله. فإن احصرتم بس کچری من کړی شوي تاسو فمستیسر نو لازم دی په تاسو هغه څه چې آسان وي تاسو ته من الهدي د قربانینا ولا تحلقوا او مخروي رؤوسکم سرون خپل حتی تر دې یبلغ الهدي چې ورسیږي قرباني محله زید حلالي خپلتا. فمن کان منکم پس کوڅوک استاسنا مریضن بیمار او به اذن یا په هغه باندې تکلیفي من رأسه د سرنا ففدیه نو په د باندې فدیه ورکول لازم دي من صیام د روزونا او صدقه یا د صدقینا او نسک یا د قربانینا. فاذا منتم بیا هر کله چې تاسو په امن شي فمن تمتع پس چا چې فایده واغستلا بالعمره په عمرې کولو الی الحج سره د حج فمستیسرانو لازم دی هغه څه چې آسان وي من الهدي د قربانینا. فمن لم یجد فصيام پس چا چې ونه مندله قربانی نو هغه باندې روزي دي 3 ایام 3 ورځې فی الحج په حج کې و7 او ورځې اذا رجعتم کله چې واپس شي تاسو تلک 10 کامله دا شولس پورا. ذالک دا حکم لمن د پاره د هغه چا دی لم یکن چې نوي اهله کورنۍ دغه حاضر المسجد الحرام په خوا او شا د مسجد حرام کې. واتقوا الله الله فرمایي او یریږئ د الله نه وعلموا پوه شئ ان الله چې بشک الله رب العالمین شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی.